تل دیوی ودانا یا اللہ د شریعت لرا د مفتی عبدالاحد منصور د طریقت لرا د مفتی الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ندی نازل کړی موږ په تا باندې قرآن لپاره د دې چې ته په مشقت او مهنت کې ولویږې پر خپل ځان باندې مشقت او مهنت بار کې مګر نازل کړی دی موږ دا قرآن تذکره پند وعظ او نصیحت لپاره د هغه چا چې ویریږي د الله څخه په قرآن عظیم شان کې په بل آیات کې الله جل جلاله فرمایلی دی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله جل جلاله انسانان ته فرمای مؤمنان ته الله جل جلاله فرمای چې موږ اراده لرو پر تاسو باندې د اسانتیا د اسانی اراده نه لرو پر تاسو باندې د سختی او د مشکل د قرآن عظیم شان د سورة طه د دغه آیاتو په شان نزول کې مفسرین فرمای چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د اسلام په ابتدا کې په مکه مکرمه کې د شپې د الله جل جلاله عبادت کوي او د ورځې به ټوله ورځ د قرآن عظیم شان په تلاوت باندې مصروف وو نو مشرکینو کفارو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دا آوازه واچوله او دا خبرې شروع کړې چې محمد په یو سخت مشکل کې لویدلی دی په یو سخت مهنت او ریاضت کې لویدلی دی چې ټوله ورځ په دغه تکلیف او سختی کې اخته دی او د دغه سختی او تکلیف څخه ځان نسی خلاصولی نو الله جل جلاله د کفارو د دغه خبرو په رد کې د قرآن عظیم شان دغه مبارک آیاتونه نازل کړل چې اے محمد موږ پر تا باندې قرآن عظیم شان نازل کړی دی موږ پر تا باندې قرآن عظیم شان نازل کړی دی لپاره د دې نه چې ته په مشقت او مهنت او په تکلیف کې ولویږې مګر قرآن عظیم شان چې دی هغه تذکره ده وعظ دی پند دی نصیحت دی لپاره د هغو خلکو چې هغه د الله څخه ویریږي قرآن عظیم شان د مؤمن دپاره رحمت دی قرآن عظیم شان د مؤمن دپاره نور دی قرآن عظیم شان د مؤمن دپاره شفا ده هیڅ کله قرآن عظیم شان مؤمنان په تکلیف او زحمت او مشقت کې نه اچي کم دویم آیات کریمه چې مستاسې ودرانه حضور ته وړاندې کړي د سورة بقره 115 نمبر آیات دی په دغه آیات کې الله جل جلاله مؤمنان ته وایي چې موږ پر تاسې باندې اراده نه لرو د سختي موږ اراده لرو پر تاسې باندې د اسانتیا که چیرې یو مؤمن مسلمان د سفر په حالت کې وي نو پر ده باندې د شرع احکام یو قسم لازم دي او چې کله یو سړی مریض وي نو د شرع احکام یو قسم ور باندې لازم دي خو چې کله دغه انسان بیا پر کور باندې وي او جوړ وي بیا په دغه احکامو کې بیا پر ده باندې بل قسم احکام پر ده باندې بل قسم احکام لازم دي دا د الله جل جلاله هغه لوی او عظیمه مهرباني ده دا د الله جل جلاله هغه لوی فضل او احسان دی پر دغه امت باندې چې د الله په دین کې هیڅ قسم سختی نسته بلکې د الله دین ټوله خوشحالي ده سراسر د الله په دین کې برکت دی رحمت دی د الله جل جلاله له طرفه چې کوم احکام پر مؤمنانو باندې پر سوي دي په دغو احکامو کې د مؤمنانو دپاره سعادت دی نیکبختي ده رحمت دی په دې کې شفا ده د مؤمنانو د ظاهري او باطني امراضو ځکه الله جل جلاله فرمایلی دی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر